د غزني ښاروالۍ د دغه ښار په 5مه ناحیه کې د یونفس موسي په مالي لګښت دا ځل د 600 مترو په اوږدوالي او 6 متره په سور د یو سړک د جوړېدو کار پیل کړ. د غزني ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه پروژه باندې نږدې 8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا د قلاینو کوم سړک سي پوخ سړک لغه پاخه سړک بعد دا شروع کیږي د رسول آباد تر سړک پورې دا امتداد لري او تقریبا 600 متره د طول لري او 6 متره عرض لري. له دې سره جویچه هم ورسره پیوسته ده ان شاء الله تعالی او دې کې به تقریبا 100 نفر روزانه دلته په کار باندې مصروف وي. موږ کارونه بلله الحمد په داسې کوالټي کیفیت سره سرته رسیږي چې توغه بل وړ نه وي او چې په ډیزاین ډراوینګ او بیوکیو کې موږ ته راکړل شوي دي د موږ کار به توغه نه هم په ښه توګه سرته رسیږي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي او د سړک جوړولو کارګر خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوی. مردم که خوش است که بیخی دیگه میگه زندگی یک دیگه لذت میبره. چرا این بیخی تا بال یک حکومت اینمی را پخته نکرده. اینمی اولین است که امارت است اینمی سرک پخته میسازه. خوشحالی مخته نن راغلی ده چې مخته دغه سرک جوړیږي د یوې خانه د کلي سرک جوړیږي او د بلې خانه مخته د کار په مقابل کې مخته پیسې راکول کیږي چې روزانه مخته 4.5 افغانۍ راکوي. نو موږ ډیر خوشحاله یو. نن د غزني ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي په دغه ښار کې د یونفس موسي په مالي لګښت د یو شمېر نورو رغنیزو پروژو کارونه جریان لري چې سلګونو خلکو ته پکې د ښار رغونې ترڅنګ د کار زمینه هم برابره شوې ده.